سلامونه دوستانو، په یوه نوې او په زړه پورې ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، ضرور یې درسره سبسکرایب کړئ. د کرکټ نړیوال جام اتله لوبډله به څومره پیسې ترلاسه کوي؟ د کرکټ نړیوالې شورا د یوې خبرپاڼې له مخې د سږ کال نړیوال جام ګټونکې لوبډله به $4 میلیونه او د دوهم مقام لرونکې لوبډله به $2 میلیونه ترلاسه کړي. د کرکټ نړیوالې شورا په وینا د نیمه پایلوبې بایلونکې لوبډلې ته به $8000 او د ګروپ سیالیو په پړاو کې د هرې لوبډلې ګټونکي ته به $40,000 ورکول کېږي. د سږ کال کرکټ نړیوال جام سیالۍ د روانې میاشتې په 13مه په برطانیه کې پیلېږي چې د جولای میاشتې تر 14مې به دوام پیدا کړي. په دغو سیالیو کې د افغانستان په ګډون 10 لوبډلې برخه لري چې هره لوبه به له یو بل سره لږ تر لږه یوه سیالي کوي. افغان ملي لوبډله د کرکټ نړیوال جام سیالیو ته روانه شوې ده. راشد خان وایي اول زده کړه او بیا کرکټ دی. اسټرالیا تر ټولو ډېر 15 ځله د کرکټ نړیوال جام ګټلی دی. تر هغې وروسته ویسټ انډیز او هند 2 ځلې دغه اتلولي په خپل نامه کړې ده او دا ځل به له خیره انشاءالله افغانستان دغه ستره سیالۍ په خپل نوم کړي او نړیوال جام به افغانستان ته راوړي انشاءالله. افغانستان د دوهم ځل لپاره د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام کې سیالي کوي. تېر نړیوال جام چې د 2015 کال کې وشو، افغانستان یوازې سکاټلینډ ته ماته ورکړې وه، خو د پخوا پرتله دا ځل افغان لوبډله کې د نړۍ په کچه د مشهورو لوبغاړو د شتون له امله له افغان لوبډلې هیلې زیاتې شوې دي او موږ هم همدغه هیله لرو چې افغان لوبډله وتوانېږي چې نړیوال جام له خیره افغانستان ته راوړي. دوستانو دا و زموږ نننۍ ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک او شیر یې کړئ او که مو لا هم زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی ضرور یې سبسکرایب کړئ تر څو له نورو داسې سپورټي او معلوماتي ویډیوګانو څخه خبر ترلاسه